د پښتون د باغ ګلونه به دې خوښ شي د پښتون د باغ ګلونه به دې خوښ شي که لږ مخته په کتو شو د جانان خپل او سید اکبر د پښتونخوا د باغ مالیار یم سید اکبر د پښتونخوا د باغ مالیار یم همیشه به کړم خدمت د ګلستان خپل ډېرو ښاغلو درنو سپینو سپېڅلو مشرانو سپین روبو زړه پورې همزولو نوجوانانو او ګلونو ماشومانو السلام علیکم تاسو ټولو ته په هیرالي او هرکلي د پروګرام د پښتونخوا رنګونو کې وایم هیله لرم امید لرم چې تاسو ټول روغ جوړ او ګړندي سوکاله به او خوشحاله به په پروګرام د پښتونخوا رنګونو کې د سید اکبر صاحب سره ناستې کړې دي چې په ګورنۍ کلي کې خپل ژوند کوي او پرنسپل وایس پرنسپل پاتې شوی دی په ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول کې او خپله پیشه چې کوم دی ډېر په ښه طریقې سره او خپل فرایض ډېر ښه طریقې سره ترسره کړي دي او یو کتاب یې هم چاپ شوی د شاعري هم کوي ډېر ښکلی کلام لیکي د شاعرۍ کتاب یې دی د پښتونخوا ګلونه نو راځم د سید اکبر صاحب د طرف ته چې د دوی څه احساسات دي السلام علیکم اکبر وعلیکم السلام بخیر راغلی ډېره مننه اکبر صاحب د خپل ژوند حالات د مینوالو سره په لنډو ټکو کې شریک کړي ما چې کوم دی 1952 کې پیدا شویم او په 1971 کې ما ایجوکیشن جوین کړی دی ایز ا پی ټي سی پوسټ پنګرینا او بیا نور تعلیم ما پرایویټ کړی دی او ګومل یونیورسټۍ نه مې ریګولر بی ایډ وکړو د هغې نه پس ما ته آی سی ټي پوسټ 17 ملو شو او 22 سال ما آی سی ټي پوسټ باندې کار کړی دی خپل فرایض مې سرته رسولي ستاسو ډېره مننه سید اکبر صاحب مینوال ته یو د مینې نه ډک کلام وړاندې کړي زه رباعي کې سم یو نظم غلط به ته ووایم زه د یار د غمه جاړم ځان له پټ پټ واه دی واه زه د یار له غمه جاړم ځان له پټ پټ یار روم نه راځي زما پر سان له پټ پټ او د دنیا د وسوسو سره اشنا شوم د دنیا د وسوسو سره اشنا شوم کله کله چې راځي رقیبان پټ پټ او که هزار ځلې د صبر تعویض وکم د صبر تعویض وکم بیا هم زړه له مې راځي سارمان پټ پټ او د اکبر د سترګو تور د زړه ارمانه ستا په لوري غړومه چشمان پټ پټ ډېر ښکلی کلام یې وړاندې کړو سید اکبر صاحب او د پټ پټ خبره دې پکې وکړه اوس داسې کار وکړه چې یو کلام بل هم دې مینوالو ته وړاندې کړي چې دوی د زړونه باغ شي د مینې په محفل کې د زړګي خونه ورانېږي دا څومره ظلم کېږي د مینې په محفل کې د زړګي خونه ورانېږي دا څومره ظلم کېږي اشنا د خپل اشنا مخکې په سرو سترګو ژړېږي دا څومره په یار پسې زهیر شه د شپې ورځې شوګیر شه په خوا کې دلګیر شه او رباب غوندې پویر شه په یار پسې زهیر شه د شپې ورځې شوګیر شه په خوا کې دلګیر شه او رباب غوندې پویر شه نو ورک هغه جانان شه چې د بل غې کې لوبېږي او دا څومره رقیب کو مطلبی دی زما په شان ستی دی بدبخت ازلی دی والله چې ډیر زدی دی غمازه کور دی وران شستا پدی کې سبودیږي او دا څومره ظلم کیږي په دې دنیا کې تنگ شوم هر چا سره په جنگ شوم په مینه کې ملنګ شوم د خلکو نه پسنګ شوم اکبر خو غشنا د خوا کې چې په خپل تیریږي او دا څومره ظلم کیږي دا مکتب یو وایي په دې دنیا کې تنگ شوم هر چا سره په جنگ شوم په مینه کې ملنګ شوم د خلکو نه پسنګ شوم اکبر خو غشنا د خوا کې چې په خپل تیریږي او دا څومره ظلم ډېره مننه سید اکبر صاحب ګرانو مینوالو دا و سید اکبر صاحب چې تاسو ته ښکلي شعرونه وړاندې کړو انشاءالله تعالی که ژوند باقي وي مطلب که زمونږ ژوند وي انشاءالله ژوند را سره وفا وکړو نو تاسو سره په بل پروګرام کې ملاویږو تر هغه دمه ما ابرار حسرت لا او زما سره ملګري کیمرامین بلال خیران له ورکې اجازت د الله په امان